نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر مجلس دیر معزز علماء کرام مفتیان عظام طلباء کرام او د محلي او د علاقې ډیرو غیرتمند او پښتنو مسلمانانو ورونو تاسو ته معلومه ده چې نن زمونږ او تاسو په شریکه د مدرسه کې د خالق ارض او سما فضل داغه احسان هغه مونږ او تاسو ته متوجه دي څومره کسان 40 کسانو قران کریم تکمیل ته رسول دي او ټوټل تعداد 650 دی عزیزانو کله چې سوچو کوم په کم مادي دور کې پراته یو کما زمانہ دا کم خلق لري کم د دنیا ټول کفر مونږ ته متحد شوی دی او دا غي باوجود زمونږ او تاسو په در کې الله د مدرسې قیام کړی دی بیا هغه مدرسه کوم چې زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صفې د هغه چبوتري نائب ګرځي چې په کوم چبوتره باندې باندې ابوبکر باندې طالب علم ناستو په کوم چبوتره باندې باندې عمر باندې طالب علم ناستو په کوم چبوتره باندې باندې بلال باندې یو ملنګ صحابي طالب علم
علم ناستو پکم باندې با ابو هريره غوندي چې 100 ورځې باور ته روټه خوراک نه ملاويدو د پیغمبر مدرسه کې بناستو د انس غوندي ملنګ به د پیغمبر د مدرسې طالب علم د ابن عباس غوندي ماشوم به د پیغمبر د مدرسې طالب علم د عبد الله بن عمر غوندي ورکوټه د پیغمبر د مدرسې طالب علم دی عبد الله بن مسعود غوندي یو غریب راغله دی سلمان فارسی غوندي یو پردیسی راغله دی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدرسې طلبه دي د عثمان غوندي د حیا یو پیکر راغله دی د علی غوندي یو بهادر راغله دی دا زما د پیغمبر د مدرسې طلبه دي او عجیب خوان به او چې مخې دې کوم استاد ناستو هغه محمد رسول الله عزیزانو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد دی او علی المرتضی طالب علم دی عمر طالب علم دی ابو بکر طالب علم دی هغه وخت وسنګ وختو هغه مدرسې مونږ ته نیابت پر خودو د صحابه کرامو په ژوندۍ کې چلیدو اگر را روانو داغه قربانه دي چا نه هېری نه دي ما خبره کتا د سعید بن عامر رضی الله عنه چې کله حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی الله عنه حمص گورنر لے گلو سعید بن عامر تے سوال جواب کرو ورتے بھی چتا لے گم حمص تا گورنر لے گم اولی ابو الدرداء تا ہوئے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جواب ورکی چی امیر المومنین زا حمص تطلل غوارم لیکن کچری بحیثیت گورنر میں لے گی ما تا گورنری ندا قبول زا گورنر آئیل نظم گورے حضرت فاروق اعظم ورطوئی زا ٹک دا تا حمص تزی تلار شا قرآن و سنت زان سر واخلا خلقو کے خور کا لیکن کلا چی سعید بن عامر تے سوال جواب کرو حضرت امیر المومنین ورتوی لارشا د حمص ټول علاقې ما ته داغي نگران جوړ کړي گورنر می جوړ کړي هغه حمص ته لاړو سموده تیر شوا فاروق اعظم رضی الله عنه حمص تر روان دي د خلکو نه وته پوس کوي امیر المومنین 22.5 لاکھ مربع میل باندې د پیغمبر شاګرد او کمی چې لګل د سعید بن عامر هغه د پیغمبر د مدرسې طالب علم دی لیکن چې کله فاروق اعظم هغه حمص ته ولګلو فاروق اعظم سموده بعد حمص ته خپل باندې راغې خلکو نه تپوس کوي ما گورنر را لېږلی دی گورنر څنګه سړی دی خلک ورته وایي ډېر ښه سړی دی خو په هغه باندې په هغه کې یو څلور خبرې دي څلور شکایات دي زمونږه امیر المومنین وای شکایات سدی و یو شکایت داده چې د دروازه سحر چې د کلا دربار خلافت ترازی کله چې سحر د قضا او د جج غزای ترازی عدالت ترازی نو په دغه وخت کې نور را خطلې رڼا شوی وې د داده چې د وختي ناراضي دوی مدا چې په میاش کې یو شپه چې ده هغه د مکمل یو ورځ چې د مکمل غیبی په پوره میاش کې د یو ورځ مکمل چوټي کوي د خلکو خدمت له بهر نه راوځي او بیا د گورنر باندې دریم شکایت داده چې دا گورنر د شپې چې کله کور ته دن نشي تر سهار پورې د چاله راوځي نه او سلورم شکایت په د باندې داده چې اچانک په د باندې داسې بهوشي راشي چې مونږ پاغي باندې نه پويګو مونږ وایو کې نه دې مړ دې امیر المومنین فاروق اعظم گورنر د حمص تا سوال جواب وکړو سعید بن عامر ترا حاضر شه امیر المومنین وای د قوم له جواب ورکه پتا د قوم سلور اشکالات دي او ته د پیغمبر شاګردي او د قوم سلور اشکالات سلور سوالات پتا باندې دي داغي جوابونه ورکا سعید بن عامر گورنر مخامخ کینولو کلی کچهری ولګیدا امیر المومنین د پیغمبر شاګرد فاروق اعظم کم چې سوره بقره په اتکاله کې ویلې وا هغه امیر المومنین کم چې کله سوره طه وریدو سوره حدید وریدو هغه پر ایمان وروړو هغه فاروق اعظم چې هغه د خپل خور قتل پسې تل دی امام الانبیاء قتل پسې را روان دے لیکن قرآن الفاظ وردل زندگی بدل گئی دل کا پلڑا تبدیل ہو گیا محمد الرسول اللہ کے دربار میں آ کر دوزانوں بیٹھ گئے بلال حبشی باہر آئے سعد بن ابی وقاص باہر آئے تلوار نیام سے نکال کر عمر آ رہا ہے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا عمر مرید بن کے بھی نہیں میرا مراد بن کے آ رہا ہے
د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدرسې یو طالب علم یو فاضل امیر المومنین دے 22.5 لاکھ مربع میل باندې حکومت چلون کې دے زما د پیغمبر د مدرسې بل طالب علم دا د حمز گورنر دے آغا امیر المومنین راغے حمز کے گورنر کو بلایا آ جاؤ لوگوں کے 4 شکایتیں موجود ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا طالب علم آج لوگوں کی 4 شکایتیں ہیں چاروں کے جواب دینے ہیں وگرنہ معزول کروں گا اگر چھ دربار اقدس تراغے ٹول دنیا راجہ مدا خلقو تیویق بلے اعتراض چالو کئی خلق ورطوئی وی دے ہر سہر چھ رازی نو چرنائی را خطلی دے غین بعد رازی چر دے پتیار کے سار وقتی دا قوم خدمت لرا نغے امیر المومنین سعید بن عامر توئی جواب ورکا اگوئی ما دا خبر چا تخکار کولنا لیکن دا ویل خوارم زد پورا حمز گورنرم لیکن زما خادم نشتا د پورا حمز گورنرم مال خدمت کو ان کے سوک نشتا زچے سہر وقتی را پاسم دا آزان نمخ کے تحجد کما دا غین بعد بیا چکل زمونس کو مغین نمخ کے زو اوڑا واغگم بیا غیت انتظار کوم چی دا بخمبی رکی گی کل چلو غندرنائی رازی پا دا وقت کے دا خمبی رشی او دا خمبی رکولو نباد زدینا پانگار باندی روٹے پخیکم پاہلو عیال باندی ہو مخروما غین بعد زد دا وقت کے چلو غندی خوراک دے خیٹی تواچم ٹولا و رس تر ما خام پورے بیا دربار خلافتنا دا گورنر ہاؤس ناز واپس کورتا نظم دا خلقو خدمت تبیا ناستم پا دی وجبان دے زسہر لیٹ رازم وی سبحان اللہ نئی بلند آواز سے یہ تو کوئی آواز نہیں اس سے بھی بلند آواز سے ایسی آواز سے سبحان اللہ کہو کہ یورپ کے کتوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہاں پر محمد الرسول اللہ کے شیدائی موجود ہیں حضرت فاروق اعظم خلق توئی دوے میں اعتراض بیان کئی سعید بن عامر دا سے بطور ملزم ناس دے قوم دویم اشکال اکڑو وی دویم سوال دادے چی دے کلا ما خام دے کور تدن نشی ما سوتن دے وردن نشی تر سہر پوری دے خدمت دپارا باہر دوبارہ نراؤزی فاروق اعظم ورطوئی گورنر عددی جوابو کا ورطوئی امیر المومنین میں نے سارا دن اس قوم کی خدمت کے لیے تو دیا ہے پر رات میرے پروردگار کے لیے ہے زٹول اشپا رب تا پا سجدہ باندے پروتیم دا اللہ دا کتاب تلاوت کوما ٹول اشپا دا اللہ عبادت کوما دیکھیں گوتے موہا کنا دا ساؤنڈ والا توائی دیکھیں گوتے موہا مہربانی کلا ہونے کنا پخپل حال پرید پتن لگی چھے زب اخپل آواز تیزو مارو کوم بم دے ورزو کی سڑے یو رز کی ووز آئیو تا جلوو جلسول ورشی داغا دیوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا میں وہ زور دویمہ گلے کا عالم کیا ہوگا چلا ساؤنڈ والا پاکی دا سپین بٹن لگا پخکا تراولی نو دغا وقت بیا سڑے وی گلے کا عالم کیا ہوگا اللہ دے منگا اتاسو دا قرآن و سنت تابدارو ساتی نو حضرت سعید بن عامر ورطوئی شپا میں دیلا ورکڑی دا چیزا اللہ تا پا سجدہ باندی پریوزم شپا میں دیلا ورکڑی دا چیزا خپل پروردگار تا اجاڑم دخپلو گناہونو دخطاگانو معافی دا غنا اغاڑم اور رزم دے ٹول قوم خدمت لا ورکڑی دا حضرت فاروق اعظم وی دا اشکالم ختم شو بیا خلقو نا تپوس کئی درے میں اعتراض وائے خلقوی پمیاش کی یا وورز دے دا سہر نا ترما خام پوری بہر نراؤزی حضرت امیر المومنین ورطوئی دی جوابو کا سعید بن عامر وی زما دا یو جوڑا دا اگرچہ زد پورا حمز گورنریم لیکن زما یو جوڑا دا دین علاوہ بل جوڑا نشتا دا یو رز دا کپڑے اباسم دا اوینزم دا کپڑے بیا دا غین بعد اوچکم چی دا اوچی شینو دا دمرک لکی شوی چی غستلی پا مادا سے لگی لکا لرگے چی میں چولئی
بیا د دې نرمولو پسې څه شی راوالم دا نرموم چې دا نرمیږي ټوله ورځ زما په کپړو کې تېره شي وینځلو کې تېره شي اوچولو کې تېره شي نرمولو کې تېره شي ټوله ورځ په دغه کې تېره شي دا یو ورځ چوټي مې ځکه ده سبحان الله امیر المؤمنین ورته وایي دریم سوال څلورم سوال څلورم اشکال څلورم اعتراض څلورم شکایت پدې گورنر باندې سره ودا گورنر اچانک په د باندې د بهوشي داسې دور راشي د داسې بهوش شي چې د بیا خوځي اومنا مونږ وایو ګینه مړ شو ډیر وخت بعد د په هوش کې راځي دام پد کې یو خطا دا دام د کې شکایت ته زکه مونږ وایو دا څنګه گورنر دی هغه ورته وایي امیر المؤمنین دا جواب مې نه در کولو لیکن مجبور یم امیر المؤمنین میں مخی تناس سے او قوم مخی تناس سے اعتراض کئی شکایت لگئی دا شکایت پدی وجبان دے دے فما بیہوشی ذکرازی چھ ما تا آغا زمان را یاد دا چھ حضرت خبیب مشرکین و راونی ولو او پا جوندن داغنا سرمن لرکولا ما آغا وقت کلمہ نوویلے زیم تماشی تولارو ما ورت تانیوال خلکو داغنا پا زور باندے پا جوندن رانی ولو لا سخبونے نیولیو داغنے پبلیڈونو باندے سرمن لرکولا او بیائی دو اس پنی پا منگزو باندے داغ بدن بدا سی منگز کولو وخی ورلا ٹوٹی ٹوٹی کولے بیائی غا پا سولے باندے کڑو بیائی داغ پا نوم کی دا کجوری تنیسو کا استوا داغے پیدا سی کے خودو پلان دے زور ورکڑو خیٹے ورلا وشلولا بیائی پا غا سولے باندے زورن کڑو ما صرف داغ تماشا کڑے دا ما تا چی پا جوان کی کلمی نباد دا حضرت خبیب دا واقع را یاد شي امیر المؤمنین ناگہان زپزان نہ پوئیگم اللہ نہ دمرا اویریگم چه زبے ہو شراب ریوزم سوچو کہ حضرت خبیب تا سزا ولی ملاویگی دا پا دی وجہ ملاویگی چه دا قرآن کریم عاشق ری لگا مدہ مخ کی او کالمخ کے تاسو اور دل چه پہ اسلام آباد کی حضرت الشیخ مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ تعالی کسان ورپس لاړل اولی پس ټکونو باندې داغه اډو کی مات کړل د ټول بدن اډو کی ورله مات کړل بیا د بدن ورله زین سرمن لري کړی او بیا د هغې نه بعد په دغه خطرناک انداز کې هغه شهید کړو بیګا بیا په اسلام آباد کې یو مولانا صاحب چې غالبا د بخاري درس به ورکولو هغه مولانا صاحب د هغه یو زوی او د هغه یو شاګرد د چونډۍ په ولګول شي په چونډو دومره چونډۍ په لګول شوی دي ټول بدن یې چونډۍ د په چونډو شهید کړی دی ټول ډوکی ورله مات کړی دي ټول سرمنه ورله شلولې ده د سترګو د مخ پته نه لګي دومره والد دومره ټکولې دي بیا په ګولو باندې سورې کړي دي لیکن زویم دا قرآن د پاره تم مارتے جاؤ الحمدللہ ہم اور بھی زیادہ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ نن په هر کور کې هغه بچي موجود دي هغه د کالج سټوډنټ او هغه د سکول او د یونیورسيټي سټوډنټان چې د پټکی والے مولا ته وسپک قتل نن قسم دی هغه ټول ورته سلاس پنامه او دوزانو ورته ناستي او د علما او قدر ته الحمدلله تیار دي نن هغه بازار والا چې ټول ورځ به علما او پسې کنزل کول نن الحمدلله د دې ملنګانو په برکت باندې چې کوم اجتماع ته ورسېد دي هغه بازار والا ټول هغه کې خدمت ته ولاړی نن هغه یونیورسيټي والا سکول والا هغه کې خدمت ته ولاړی نن هغه پټی کې زمیدار چې دا مولا نوم به بد لګیدو نن الحمدلله دا قرآن و سنت لا خصوصا زما استاد په صبح کې راغله دي میں کہتا ہوں پوری دنیا کفر مل جائے انٹرنیٹ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے مولوی کو بدنام کرتا رہے مدرسے کو بدنام کرتا رہے ہمارے بدن کو تکے تکے کرتا رہے بدن کو لہو لہان کرتا رہے ہمارے ہڈیوں کو توڑ ڈالے ہمارے بدن کو تکا تکا کر جائے رب کعبہ کی قسم تمہاری کیا ذلت دینے ہوگی تم کیا ذلت دو گے ذلت تو میرا پروردگار دے گا جس کو وہ چاہے لیکن قیامت کے دن انشاءاللہ جو مولوی کے نقش قدم پہ چلا جو مدرسے میں آیا
जो मस्जिद में आया, जो अल्लाह को अपना रब मानता रहा, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खत्म नबूवत का कायल रहा, जो कुरान को अजमत देता रहा, जो कुरान को वकार देता रहा, जो कुरान की मदकबत पे अपनी जान को निछावर करने के लिए तैयार रहेगा। अल्लाह की कसम इस इज्तिमा में जितने लोग, मैं अपने पैगंबर की हदीस के मुताबिक कह रहा हूँ, जो मोहब्बत से आए, अकीदत से आए, अकीदा बनाकर आए, इंशाअल्लाह ये सारे जन्नत में इकट्ठे जाएंगे इंशाअल्लाह। तुम मारते रहो, हम दोबारा जिंदा होते रहेंगे। तुम मारते रहो, हम लिबादे बदल बदल कर दुनिया में दोबारा आएंगे। दुनिया पूछेगी मौलवी कहां से आया, मैं कहूंगा शराबी के घर में अल्लाह ने मौलवी पैदा किया। मैं कहूंगा हरामखोर के घर में अल्लाह ने मौलवी पैदा किया। मैं कहूंगा किसी बदमाश के घर में भी मौलवी निकल आया। आज के दौर में बाप जैसा भी हो, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हर घर से मौलवी निकल आ रहा है। मददा से कोरो खाई चे दागी यो माशूम या माशूम पर मदरसा की नहीं दासी कोर रहा तो खाई 99% कुरनों के अल्हम्दुलिल्लाह माशूम या माशूम पर मदरसा की नास्ता नन अल्हम्दुलिल्लाह ज़मुंदा बच्ची उगोरा दा बच्ची पदे इलाका के दनन लस कालमख के जहन बोजा दे जयागन व जवानान बटोल नास्ती चे पदे हालत के पदे वड़ुकवाली के वकम माशूम दा बड्डम तमाशे तनास्तो दा बदी जड़ागान व तमाशे तनास्तो नंद दे मलंगान व बरकत ते कसम दे सिर्फ सा इलाका ना टोल पाकिस्तान के गर्जा बल्कि द पाकिस्तान के खुसूसन पखपल के पीके के गर्जा आगा माशूमान चे गौसलु इशवी दिया बड्डमान तनास्तो नन बची अल्हम्दुलिल्लाह उलमा नास्ती रिश्तिया वे मां टोल रहा तो वही रिश्तिया वे मकना रिश्तिया वे मकना लेकिन वर्षर दाम रिश्तिया वे मचस्ता बचे दो कोर राउजी स्ता वर कोटे रोर दो कोर राउजी नस्ता मोर और स्ता फ्लार या स्ता रोर या स्ता बल जुए मशर अगर जरूर दावई चिदा यो पके मुंग दिन ले गले दे बमुंग जन्नत तबोजी उस चस्ता दा अल्फाज स्ता प जब कम राजी स्ता प जड़के दा कम अल्फाज राजी जमा अल्लाह हर साउरी जका इन अल्लाह अलीमुम बिदाति सुदूर चगौ गुरी च जमा दे बंदा पमा बांदे दुमरा अकीदा दा च द पखबल संग जिंदगी ते रखड़े दा बच्चे और मदरसे तोले गलो यकीनी दादे दी बच्चे और दरोर बवज वज जन्नत तजम जमा अल्लाह फरिश्तो तो ये फरिश्तो उली कई दलमा जन्नत वरकड़ो जहन्नम में पे हराम करो औ कीगी बे इंशाअल्लाह मंगा तासो टोल दावे सरवायु ची जन्नत तबजु इंशाअल्लाह औ दगसी औजे बजु औ को डेर हैरान हम तकरीबन जबा अरे यो 50-60 मदरसों वाला बरात दासी वेली जता खलको न तेरे काल वादा गस्ते वा अब अगर खलको पूरा कड़े दा वजह हैरान है बरदा सिर्फ पाकिस्तान की दी दा सिर्फ पाकिस्तान की दी पाकिस्तान अफगानिस्तान